څلور ورځې وړاندې داسې یو افغان شخصیت ومړ چې تجربه او کارنامه یې په ټول افغانستان کې ایکي یوازینی وه. نه تر ده مخکې چا لرله او نه تر ده وروسته تر نن پورې بیا تکرار شو. معنا بل هیڅ افغان له ځمکې څخه دومره لرې نه دی تللی. د افغانستان لومړنی او تر اوسه یوازینی ستورمزلی عبدالاحد مومند په پردیسۍ کې د خپل ګران هیواد په ارمان سترګې پټې کړې او یو ملت یې په ویر کېناوه. هغه څه کړي وو؟ ولې دومره یاد شو؟ میراث یې څه ده؟ له فضا څخه د افغانستان د ځمکې او هوا د ځانګړیو عکسونو اخیستل زموږ د علمي څېړنیزې برنامې مهمه برخه وه. دا عکسونه د ګڼو اړتیاو لپاره پکار دي. طبیعي زیرمې او سرچینې، د ځمکې فزیکي او جغرافیایي لوړې او ژورې، د بوټو او څړځایونو مطالعه، د لویو ودانیو د جوړولو د امکاناتو مطالعه، جیولوژیکي څېړنه، د جامدو کانونو، تیلو، غازو او ځمکلاندې اوبو د زیرمو پلټنه، هایدرومترولوژي، د یخچالونو کتنه او پر ځمکه باندې اوبو تحقیقات یې یوه برخه و. د کابل او شاوخوا سیمو د تیلو، غازو او ډبرو سکرو په لټون د عکسونو د چمتو کولو ځانګړی ماموریت هم ماته راسپارل شوی و چې له نیکه مرغه دا هر څه تر پلان زیات او پراخ ترسره شول. دا څرګندونې ارواښاد عبدالاحد مومند د خپل کتاب 9 ورځې په کیهان کې لیکلي او د هیجاني شیبو ترڅنګ له کیهان څخه خپل احساسات او د وطن او خلکو په اړه د شیبه شیبه فکر جالب پیښلید کښلی دی. دا سمه ده چې عبدالاحد مومند د یو مسلمان افغان په توګه لومړنی کس و چې الهي کلام فضا ته یوړ او د خپل هیواد د ولسمشر سره یې په پښتو خبرې وکړي او دغه ژبه یې په فضا کې څلورمه ګړیدونکې ژبه کړه. خو خلک باید په دې هم پوه شي چې د دغه پیاوړي افغان دا مهم سفر یوازې یو سمبولیک سفر نه و، بلکې ژور، هدفمند، کاري او د پایلو له نظره یو بډای سفر هم و. مومند په خپل کتاب کې کښلي چې څنګه یې سفر تر ټاکلي پلان اوږد شو او د په پیاوړي افغاني روحیه نه یوازې د خپل سفر ملګرو ته ډاډ ورکاوه بلکې پر ځمکې د کیهاني مرکز د مسؤلینو د تماسونو په ځوابولو هم بوخت و. هغه د خپل سپوږمکۍ میلمن نه بلکې د خپل کاري ټیم یو فعال غړی و چې د الوت په ټولو اجرایوي او علمي هڅو کې کارنده برخه لرله. څومره چې دغه سفر مهم او ولوله پارونکی ښکاري، هماغومره یې د بشپړ پیښلید لیکل د مومند پیاوړی استعداد ښیي. د دې سفر په پیښلید کې د سپوږمکۍ دننه حالات، تخنیکي جزئیات، له اسمان څخه د ځمکې ننداره، د افغانستان کائناتو ژوند، بېوزنۍ او کیهاني عجایبو په اړه د فکرونو، احساساتو او هیجانونو تفصیلي کښلي پسې لا بل کمال لکه یو ساینسي ناول چلولې. راځئ دلته د دغه تاریخي سفر او د هغه د اتل په اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو. کال 1988 د لومړي ځل لپاره یو افغان فضا ته د تګ لپاره چمتووالی نیسي. عبدالاحد مومند لومړنی افغان ستورمزلی و چې په 29 کلنۍ کې فضا ته لاړ. دی هغه کس و چې فضا ته د تګ پر مهال قرآن کریم له ځان سره وړی و. نوموړي له فضا نه خپلې مور او د وخت له ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره د ټلیفون پر لیکه په پښتو خبرې وکړې. محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یو چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. او په دې توګه پښتو د نړۍ څلورمه ژبه شوه چې
فضا کې پرې خبرې وشوې. عبدالاحد مومند د یو عادي بزګر زوی و. دی په 1959 کال غزني کې وزیږېده. وروسته کابل ته کډه شول او کابل کې زده کړې وکړې. د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته لاړ او هلته یې د جنگي الوتکو زده کړې وکړې. عبدالاحد مومند له بیبي ګل سره واده کړی و او د واده ثمره یې 3 اولادونه، 2 لوڼې او 1 زوی و. هېواد کې له کورنیو جګړو سره سم دی هم د میلیونونو افغانانو په څېر کډوال شو او له 1992 کال راهیسې جرمني کې ژوند درلود. دا هغه انځورونه دي چې فضا کې له 9 ورځو تېرېدو وروسته مومند بیرته ځمکې ته ښکته کېږي. ځمکې ته د راکوزېدو پر مهال له تخنیکي ستونزې سره مخ کېږي او 4 ساعته په سخت حالت کې په فضا کې ځنډېږي. بالاخره د سپټمبر په 1 نیټه د ځمکې د کنټرول مرکز په مرسته ستونزه حل کېږي او په قزاقستان کې په بریالیتوب سره ځمکې ته راښکته کېږي. له فضا څخه له بیرته راتګ وروسته عبدالاحد مومند له بېساري هرکلي سره مخ شو او د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله له لوري ورته د افغانستان د جمهوریت د اتل لقب او د برید جنرالۍ رتبه ورکړل شوه. همدارنګه د شوروي اتحاد لخوا ورته لوړ دولتي نښان او د شوروي اتحاد د اتل جایزې ورکړل شوې. فضا ته د عبدالاحد مومند سفر د طبي، بیولوژیکي او ځمکڅارنې څېړنې لپاره ترسره شوی و او د دغو څېړنو پایلې د فضایي علومو په پرمختګ کې خورا مهمې ګڼل کېږي. د عبدالاحد مومند د څېړنو، کتنو او مطالعاتو مرکز په افغانستان کې و او په دې اړه د خپلو څېړنو 9 ورځې په کیهان کې په نامه کتاب هم ولیکه. مومند له فضا څخه د افغانستان او سیمې د ځمکې د سطحې انځورونه واخیستل چې د جغرافیایي، کرنیزو او چاپیریالي معلوماتو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده. بالاخره دغه یوازینی افغان ستورمزلی د 18 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله په جرمني کې ومړ. روح الامین یازی، لندن. نن به له خپلو مېلمنو سره د کیهاني مطالعاتو پر علمي اهمیت، د ارواښاد مومند د سفر زمانه او د هغه بریاو او په دې اړه د هڅو د دوام یا په ټپه درېدو په اړه خبرې وکړو. هغه تجربه چې باید غځېدلې وای او هسې پر اوبو لاهو یا هیره شوې نه وای. له موږ سره په دغه خپرونه کې مېلمانه دي د پوهنتون استاد او د هستوي تکنالوژۍ څېړونکی ډاکټر محمد تنها او په مسکو کې د پوهنتون استاد ډاکټر شیرحسن حسن. دواړو قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست. یوه علمي پوښتنه به له قدرمن ډاکټر صاحب تنها نه پیل کړم. ډاکټر صاحب په ساده ژبه وایي اسمان ته لار د خطو نشته، لیلا مجنون په عاشقۍ ختلی دي. دا دعوا تر ډیره وخته په افغانستان کې د خلکو لپاره جالبه وه چې څوک دې دغسې یو فضایي سټیشن ته وخیزي او له هغه جې دې ځمکې ته راګوري. له دې نظره د کیهاني علومو اهمیت څه دی؟ ولې انسانان فضا ته ځي راځي او زموږ په ورځني ژوند کې دغه مطالعات، دغه سفرونه، دغه تجربې، دغه کارونه څه اهمیت لري؟ کومې برخې ورپورې تړلې دي؟ زموږ ژوند څنګه ورپورې تړل کېدلی شي؟ سلامونه استاد. اول خو داسې ده چې دغه یو مغالطه باید له منځه ولاړه شي. اسمان او تشیال او د ځمکې مدارونه دا بیل بیل شیان دي. سره تاسې اسمان ته لار د خطو نشته وویل، خو لیلا مجنون په عاشقۍ ختلي دي. دا د اسمان په تړاو باندې دا خپله تصور همدومره غلو پکې سوي ده لکه څومره چې په دې شعر کې سوي ده.
اصلا په کوم معنا چې اسمان موږ ته تعریف شوی دا په دغه معنا باندې اسمان نسته. دا پورته چې موږ کومه د صفا آبي وینو دا په حقیقت کې د اوزون د لیر یا صفحې په واسطه باندې هغه راتلونکي وړانګې له لمره چې موږ ته رارسېږي هغه ماتېږي او دغه د ماتېدو په ترڅ کې یو د نورې وړانګې یا منعکسې کېږي یا غیر لیدو وړانګې راتېرېږي. فقط هغه رنګ چې دلته ماتېږي هغه آبي ده. موږ نو دا پورته دغه اوله صفحه آبي نو په هغه کانسپټ کې چې موږ ته اسمان معرفي شوی د هغه باوري کانسپټ چې د هغه په خپله د اړه باندې یو څه متفاوت نظر کول پکار دي. ولې تشیال ته ختل مهمه دي او څه دپاره مهمه دي، څه کېدای شي؟ اول خو تشیال ته ختل له هغه وخته پیل شول چې په نړۍ کې نور د اټومي وسلو د استعمال په تړاو باندې انسانانو دا فکر وکړو چې د وسلو په جوړولو د یو بل وژلو باندې هغه کوم زبرځواکي یا سپریمسي ته نه رسېږي او نه یې ساتلی شي. نو دومې جګړه نړیوال جګړې نه وروسته چې کله سړه جګړه پیل شوه د 1950 کلو تر 80 کلو پورې یو غیر اعلان شوي بله جګړه یا مقابله د زبرځواکونو ترمنځ وه چې هغه انګریزي کې ورته سپیس سپریمسي وایي یا د تشیال تسخیر جګړه. البته دا جګړه په توپونو په راکټونو نه کېده، د وژونکو وسلو باندې نه کېده، اما په تشیالي راکټونو باندې کېده چې په هغه ترڅ کې د وخت د روسیې متحده جمهوریتونو د خوا نه لومړی یو فضا ته یو تشیال ته یو راکټ وتوغول سو چې دوی په دې سره د هغه وخت زبرځواک چې امریکا وایي دوی په وړاندې هغه سپریمسي د تشیال کې ترلاسه کړل. بیا اوله پیل نه کوم څه چې نن سبا د تشیال هغه ماموریتونه موږ ته راکوي، اول په دغو نیت نه و پیل شوی. اول نیت دا و چې سپیس سپریمسي رامنځته کړي چې یو زبرځواک بل ته وګوري چې زه پکې. بیا روسان اول انسان تشیال ته ولېږل چې یوري ګاګارین و. بیا فکر کوم اول ځل تشیالي بیړۍ په 1950 کې ولاړله او ګاګارین په 1961 کې. بیا همدغسې د هغه نه وروسته امریکایانو دا دعوه وکړله چې دوی سپوږمکۍ ته یو ماموریت ترسره کړی ده او هلته هم انسان لیږلی ده. نو په دې سره دا د تشیال د ختلو هغه د یو بل سره مقابله پیل شوه. دې مقابلې څو برخو ته په ساینس کې لاره پرانسته. اول دا چې کله چې د تشیالي ماموریت موږ کوو یو دا نه ده چې سپیس تشیال ته راکټ ولېږي. دا د دې راکټ د لېږلو تر څنګ سلګونه نورې پروسې دي چې هغه عمیقو ساینسي څېړنو ته اړتیا لري چې دو څېړنو ته لاره ورسو. دوم دا چې کله موږ تشیال ته ولاړ سو، که تاسې داسې یو دغه ډېر اسانه مقایسه وکړئ چې تاسې خلک لاندې په ځمکه دي او تاسې د بام په سر باندې یاست، خو طبیعي خبره ده چې د لاندې ځمکې د خلکو په اړه باندې تاسو ته د هغو کسانو چې په خپله په ځمکه کې د هغو په اړه چې یو بل ته څومره معلومات لري د هغو په اړه تاسو ډېر معلومات لري، ځکه تاسې له پاسه نه. نو هماغه و چې د سټلایټونو د تشیال ته سټلایټونو د لیږلو او د جوړولو پروسه پیل شوه او سټلایټونو بالاخره د مختلفو ماموریتونو دپاره چې له امنیت نه نیولې بیا تر طبیعي زیرمو د پیدا کولو پورې تر رادارونو پورې همدغسې تر لکه نننۍ ټکنالوژي چې پرې ولاړه د موبایل انټرنیټ دا ټول د بیا سوکه د هغه سپریمسي د وجې راوزېږېدلی چې تر اوسه پورې نن سبا تقریبا د ټکنالوژي په هر ډګر کې ورنه کار اخیستل کېږي.
په هغه ویلو کې چې ډېر زیات فوکس د کارپوه هغه دا و چې د طبیعي زیرمو د معلومولو کې د فضا له تشعال څخه هغه څېړنې هغه دقیق هم وي، اسانه هم وي، او دا ساحه ډېره غټه ساحه یې په وړو امکاناتو باندې په ډېر دقت باندې کور کوله. زه نه غواړم چې په دا ټوله مسله په یوه پوښتنه کې وایم، دې ته کولی شي چې استاد ته لږ وخت ورکړو، بیا به زه نور هم پرې راځم چې دا میکانیزم څنګه ده، په کوم میخانیکیت دا سرچینې پیدا کېږي، په کوم میخانیکیت سټلایټونه کار کوي، دې ته بیا وروسته. بالکل د دې بحث دوام ته راځو. ډاکټر صاحب ډیره مننه. قدرمن ډاکټر صاحب حسن، را به شو د ارواښاد عبدالاحد مومند سفر ته. تاسو په پخوانۍ شوروي کې او بیا وروسته په روسیه کې یو برخه ژوند کړی دی، هلته مو زده کړې کړي دي او هلته پاتې شوي یاستئ. حتما د هغو کلونو جریانات هم درته معلوم و تر یو بریده. دا قصه څنګه وه، څنګه دا پیښه شوه، ولې مهمه ده د افغانستان دپاره ارواښاد عبدالاحد مومند ماموریت او سفر له هر اړخیزه پلوه د افغانانو دپاره پر ځان د باور، اعتماد او په یو نړیوال بهیر کې د ورګډېدو دپاره ولې مهمه ښکاري؟ په دې اړه ستاسو خاطرات او تجربه څه وایي؟ مننه لیوال صاحب، تاسو ته او ګران تنها صاحب ته ستړي مه وایم، ښې چارې ولرئ، او له تاسو نه مننه کوم چې په یوه ډېره مهمه موضوع باندې، په یو ډېر مهم شخصیت باندې چې نن زموږ په منځ کې نشته، ارواح ښاده، په دې باندې پروګرام جوړ کړی دی او غواړئ اورېدونکو لیدونکو ته هغه څه چې دولتونه یې باید دغه معرفي وکړي او په دغسې یو ماتم کې برخه واخلي. تاسې کوئ کور مو ودان. زه له خپله اړخه هم او د افغانانو د ملي فرهنګي پیوستون ټولنې له اړخه هم ټول افغان ملت ته د دغسې یو تشې د رامنځته کېدو تسلیت وایم. د ارواښاد عبدالاحد مومند روح دې ښاد وي، د هغه کورنۍ ته تسلیت وایم او ټول ملت ته هم. رښتیا هم په 1988 کال کې موږ محصلین وو او هغه وخت چې دغه پیښه وشوله چې عبدالاحد مومند فضا ته وخت او بیا په موفقیت بیرته راستون شو. دا راپورتاژونه مو تعقیبول، هم د روسي کانالونو، شوروي کانالونو او هم بیا د افغانستان د کانالونو له طریقه. هغه وخت دوه خلک کاندید وو دې ته او ډېر ګمان داسې کېده چې د دوران په نامه یو بل د ښاغلي عبدالاحد مومند هم مسلکی او همکار لومړی کاندید وو او دی ورسره دوهم کاندید وو. خو بالاخره نتیجه دا شوله چې د هغو ازموینو په نتیجه کې او بالاخره د هغو آمادګیو په نتیجه کې چې د فضا ته د تګ دپاره باید وشي، بالاخره انتخاب د عبدالاحد مومند شو او دا فضا ته لاړ. دغه وخت کې د هغو تخنیکی او تحقیقاتي ګټو او علمي څېړنو په عوض باندې موږ دغه څه ته ډېر خوشحال وو د ځوانانو په صفت باندې او د افغانانو په صفت باندې چې زموږ یو هیوادوال وکولی شو چې د هغو تخنیکی او علمي او صحي ازمایښتونو نه تیر شي چې د فضا ته د یو انسان د استولو لپاره پکار دي. دغه ماموریت عبدالاحد مومند په ډېر موفقیت باندې ترسره کړ او زه بیا هم عرض کوم چې هغه وخت موږ دې ته ډېر خوشحاله وو چې دا کار ترسره شو او د فضا څخه
په مورنۍ پښتو ژبه باندې هم د خپلې مور سره وغږېده او هم د وخت د ولسمشر سره وغږېده. دا لویه خوشحالي وه زموږ دپاره. ولې وروسته دا خبره هغه د احساساتو او جذباتو نه دې ته راوتله چې موږ په دې پوه شو چې دغه سفر د څه دپاره و، ګټه یې څه ده. د دغسې یو فقیر او وروسته پاتې هېواد لپاره لکه افغانستان دغسې یو اقدام چې بدون له شکه د مصارفو نه هم ډک و او دې دپاره آمادګي هم مشکله وه، دا به څه ګټې موږ ته ولري. هغه څه هم ستاسې په راپورتاژ کې وویل شو او هم ستاسې په خپلو مقدماتي خبرو په اعلامیه کې. اصلي هدف دا دی چې په هغه وخت کې دوه هدفونه وو. یو هغه سیاسي هدف په دې خبره کې پروت و چې شورویانو افغانستان ته لاس اوږد کړی و او افغانستان د دوی سره د دوستۍ یو دسترخوان خپور کړی و. شورویانو غوښتل نړۍ ته هم افغانانو ته هم دا ثابته کړي چې دوی په خپلو مرستو کې دومره سخاوت کوي چې کولی شي د دغسې یو هېواد چې هغوی سره د دوستۍ لاس ور اوږد کړی دی او خپله د یو ستورمزلي د استولو وس نه لري، دا تخنیکي او مالی امکانات نه لري. شوروي دا کار کوي چې د خپل یو دوست هېواد سره دغسې مرسته وکړي او په اصطلاح د ځان په تخنیک کې شریک کړي. دا یوه خبره وه چې ډېر خلکو تبصرې هم په دې باندې وکړلې او رښتیا هم داسې وه چې دا یې سیاسي او هغه اړخ و چې په اصطلاح د افغانستان د یوازې پاتې کېدلو د نفع کولو خبره وه چې یوازې نه پاتې کېږي. دا یوه خبره وه. دوهمه خبره چې د افغانستان دپاره ډېر ارزښت درلوده دا و چې افغانستان په لومړي ځل دپاره د عبدالاحد مومند په څېر د یو چا په وجود کې د علم او تخنیک دغسې یوې ساحې ته لاس ور اوږد کړه او هلته یې قدم واخیست چې د ډېرو دپاره ناممکناتو تر سرحده پورې دا خبره څېړل کېدله. خو وشو کړی چې افغانستان وشو کړی د عبدالاحد مومند په وجود کې چې دغه ستونزه یا دغه تابو مات کړي او دا وښیي چې افغانان د دې توان لري چې وکولی شي په هغه تخنیک کې چې مقدمات په افغانستان کې نشته په هغه تخنیک کې هم ځان ورسوي او د هغو اهدافو په مقدماتو باندې هم ځان پوه کړي چې په فضا کې فضا ته د انسانانو د تګ او هلته د خپل میشن د ادا کولو یا د خپل رسالت د ادا کولو لپاره هلته څو وخت تیر کړي. هغه هلته توپوګرافیک څېړنې وکړلې، هلته طبي او طبیعي څېړنې وکړلې. طبي څېړنې په دې معنی باندې چې هم د خپل وجود په تجربه کې او هم د نورو هغو څېړنو چې د روسي فضانوردانو او ستورمزلو سره یو ځای په بیولوژیکي موادو باندې ترسره کیږي. هلته د ژوند د بقا قابلیت او د ژوند د داسې نورو ژوندیو موجوداتو لکه بکتریاو د رشد او هلته د موجودیت قابلیت او همدارنګه په انسان باندې د فضا د تشیال د اغیزې اثرات دا هم او ضمناً په هغو مطالعاتو کې چې د دوی په تحقیقاتو کې په طبیعي تحقیقاتو کې شامل وو، توپوګرافیک تحقیقاتو چې د زلزلې د افغانستان د جغرافیوي جوړښت د افغانستان د ځمکې نه لاندې منابعو هم د طبیعي منابعو او هم د اوبو د زیرمو د یخچالونو د ځنګلونو او د نورو هغه څه په مورد کې چې د ځمکې نه د هغې تحقیقات مشکل دي
په هغې باندې پوهېدل مشکل دي. لکه څنګه چې مخکې تنها صاحب وویل څوک چې په یوه لوړه وي هغه ته د ځمکې حالات ډېر ښه معلومیږي نسبت دې ته چې څوک د ځمکې په سر باندې ګرځي. د دې کبله د هغه سفر او هغه تحقیقات علمي تحقیقات او څېړنې چې وشولې او بیا د په خپل کتاب کې راټولې کړي دي د افغانستان لپاره ډېر ارزښتمن دي او په دې هیله یو چې سره له دې چې وروسته دا خبره تر اوسه پورې تعقیب شوې نه ده خو په دې هیله یو چې افغانستان وخت بیا د دې توانمندي پیدا کړي چې په خپلو علمي او څېړنیزو پروګرامونو کې دا خبره ونیسي چې افغانستان هم سپوږمکیو ته ضرورت لري هم فضایي څېړنو ته ضرورت لري او هم د خپلو امنیتي او د خپلو طبیعي او تخنیکی ضرورتونو د رفع لپاره سپوږمکۍ په بل ځای کې نه ایجاره کوي د خپلو ټلویزیوني پروګرامونو د لیږد لپاره د خپلو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره د خپلو کشفي تدابیرو د نیولو لپاره خپل ځان لپاره په نورو په سپوږمکیو کې ځان ته اجاره نه کوي بلکې خپل سپوږمکۍ ولري او د دې لپاره څېړونکي هم ولري. هیله ده چې دغسې یو هدف ته موږ ورسیږو. او ډیره مننه. بیرته راګرځو ډاکټر صاحب تنها تاسو اول کې ویل چې دا د لوی قدرتونو یو غوښتنه وه چې په تشیال کې خپل حضور تثبیت کی د خپل سیالانو په وړاندې اما وروسته ولیدل چې د تشیال کې حضور ګڼ شمېر علمي او ساینسي ګټې لري او کولی شي ځینې نوي پروګرامونو ته لار پرانیزي. له هغې جملې نه تاسو د بیا وروسته د انټرنیټ او د نورو امکاناتو د دفاعي مسایلو دا هم ورته اشاره وکړه. هلته استګاوې جوړې شوې او د یو شمېر انسانانو دایمي حضور هلته دوامدار شو په نوبت باندې او دا قصه راوږده شوه. یو خو به دا پړاو باندې رڼا واچوئ او بیا به دا مو ووایئ چې ښه د ارواښاد عبدالاحد مومند سفر یو پیل کېدلی شو چې لږ تر لږه په افغانستان کې یو بنسټ کېښودل شي لکه څنګه چې په هغه وخت کې هڅه وشوه چې د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د کیهاني مطالعاتو یو څانګه رامنځته شي. خو ډېر ژر له بعده مرغه چې افغانستان کې هر څه وپرځېدل او کورنی جنګ شروع شو او په دې توګه موږ هماغلته ولاړ پاتې شو. په دې برخه وروستۍ هڅې علمي هڅې په افغانستان کې شوي نه دي شوي وضعیت څنګه دی د هغو بحث د دوام تر څنګ که دې ته هم ځواب ووایاست؟ بلکل. لومړی خو هغه اولې برخې ته راځم. کله چې دغه زبرځواکونو د هغه سپیس یا په تشیال کې هغه خپل سوپریمسي نور د لاسه ورکوله یوازې امریکا او روسیه نه وه چې دوی تشیال ته راکټونه لیږل، چین هم راغی، جاپان هم او هند هم ولیږل، خو مختلفو هیوادونو بیا دوی ټولو په 1998 کې چې تقریبا د سړې جګړې پای نو هغه وخت کې بیا دوی یو مشترک تشیالي سټیشن جوړ کړو چې ISS ورته وایي انټرنیشنل سپیس سټیشن. هغه نو بیا ټول په مشترک توګه اوس هم کاروي. حتی دغه د اوکراین جګړه چې رامنځته سوله د امریکا او د روسیې که څه هم د ځمکې په سر یو بل سره جنجال و، خو هلته ګډ ستورمزلې لیږله، اوس هم لیږي. نو دا د دې تشیالي مزلونو یو غټ انساني اړخ او پیغام دا و چې موږ تاسې هلته چې له پاسه د ځمکې ته راګورو موږ ډېر متفاوت نه یو، موږ ټول یو مخلوق یو، یو ډول درد احساسوو، یو ډول ګډ باید ژوند وکړو، یو بل ته زغم باید ولرو. کاشکې د هر سیاستوال یو لار ته پورته ختلی چې دوی یو وارې دغه نړۍ ته بیخي یو بل سترګې کتلی که نه. راغلو دې ته چې په دې تړاو باندې په افغانستان کې
څه شوي دي نه دي شوي، څه کېږي نه کېږي. تر کومه ځای چې زه خبر یم، یو د په دولتي چوکاټ کې د افغانستان د دولتونو په نوښت داسې څه د فضایي ماموریتونو پروګرام نسته. هغه وخت کې چې مخکې استاد ورته اشاره وکړه، زه ډېر ځوان وم، ما نه په یادېږي، خو وروسته دولتونو کې چې البته زه نه پوهېږم دا مو غټه پوښتنه ده چې سړی اوس د مجاهدینو د وخت حکومت ته دولت ویلی شي که نه، یا د اوسني دولت ته دولت ویلی شي که نه. خو هرحال یو څوک چې حاکم و په افغانستان کې، هغوی متاسفانه د برخې ته توجه نه وکړي. حتی د جمهوریت وخت کې چې په کافي اندازه پیسې او امکانات هم موجود وو، هغه وخت کې موږ یو سټلایټ د موږ د مخابراتي ارتباطاتو دپاره هم موږ یو سټلایټ د بل چا نه اخیسته و، بیا مو په هغه اوربیټ کې هم کرایه ورکړله، افغانسات 1 په نامه و دغسې یو شی. نو متاسفانه دغه شی په دولتي چوکاټ کې نسته. او هغه وخت کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، که وم زه نه یم پرې خبر، ځکه هغه وخت کې زه ډېر ځوان وم، ما یې کومې پاڼې ورق یا عملي څه نه دي لیدلي. دومه خبر دا ده چې شخصي ډول باندې و ځینې افغانان په دې برخه کې مصروفه دي چې سټلایټونه البته جوړوي یا د سټلایټونو جوړولو کې مرسته کوي، یا تشیال ته د ماموریتونو کې مرسته کوي. هغه یو کمپنۍ ده په دوی کې د موږ تاسې یو افغان جوړه کړې ده، دغه سره البته ډېر نور خارجیان هم شته. هغه په شخصي ډول باندې دغسې یو څه شته، خو البته دا هغه مطلق تجارتي بڼه نه. دغه نه را په دې خوا که څوک وایي چې دې اړتیا شته که نه شته، دا داسې ده چې نن سبا که موږ تاسې په نړۍ کې واوسو او د استقلال دعوه کوو، هغه په دې ټوپکو، راکټو، توپ ټانک باندې نور نه کېږي. موږ باید له تشیال نه یو د افغانستان باندې د څار او پام امکانات ولرو، چې دغه نه لرو. که دا نه وي هم د نورو هیوادونو چې ملګري هیوادونه یي، د هغو تشیالي پروګرامونو نه د افغانستان د اوبو مدیریت چې تر ټولو غټه مسله ده نن سبا په افغانستان کې، د هغو په ښه مدیریت کې کولی شو هغوی نه مرسته وغواړو. هغوی خاص هم د خپله ډیټا راټولوي چې خپله ډیټا موږ ته په وړیا ډول په اختیار کې راکړي. البته ډېرې ډیټاوې په دې اړه باندې دي هم وړیا، کولی شي چې عام اکسس هم ولري. همدغه ډول د افغانستان د نورو طبیعي سرچینو په تړاو باندې مهمه ده چې موږ د هغه ملګرو هیوادونو سره چې د افغانستان سره خواخوږي لري، د هغوی د ماموریتونو نه استفاده وکړو. چې دغه وړتیا متاسفانه دمګړی د افغانستان په حاکمو کې نشته. څه کېږي، څه رقم کولی شي یو څوک یو تشیالي ماموریت مثلا د افغانستان په تړاو کې درته ووایم، د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې څنګه کولی شي د تشیالي ماموریت نه استفاده وکړي. موږ تاسې که چېرته که ډېر په عامه اصطلاح ووایم، که چېرته موږ تاسې یو لاسي څراغ په یو آینه باندې واچو، بیا یې په یو تیاره شي باندې واچو، بیا یې مثلا په یو بل دغسې شی چې مثلا جاله مخې ته یې کې په دې واچو، دغه د نور د انعکاس میزان د آینې او د دې پیالې او د یو بل تاریک جسم دا متفاوت، هم د نور انعکاس هم د نور د جذب. نور چی شی ده؟ نور یو الکترومقناطیسي موج ده، څپه ده. نو موږ ته چې کله دغه نور دلته واردوو، دغه د انعکاس چې بیرته موږ ته راځي، د دغه انعکاس د اندازې نه موږ معلومولی شو چې دغه چی شی ده، دا کوم مقابل چې د موږ یخی ده، دا چی شی ده؟ آینه ده، ګیلاس ده، تیږه ده، چی شی؟ دغه علم ته سپیکټروسکوپي وایي. سپیکټرم البته دا طیف ده، سپیکټروسکوپي یعنی دا طیف پیژندنه. تاسې که په تشیال کې د تشیال نه الکترومقناطیسي وړانګې ځمکې ته راواستوئ، دا په بوټي، په غره، په تیږه، په منرال، په هر شي لګېږي، بیرته منعکسېږي. دغه د مثلا د
سربو د انعکاس میزان، د یورانیمو د انعکاس میزان، د اوبو د انعکاس میزان، د یو بل منرال د انعکاس میزان، د هر جسم او ماده د انعکاس میزان او د نور د جذب میزان، د نور د تابش زاویه دا ټول متفاوت دي. او دا داسې نه ده چې د دې لپاره په اصطلاح کتابتون یا لایبرري ورته وایي موجوده ده چې د هر عنصر او د هر منرال د انعکاس هغه میزان معلوم ده چې کله موږ دغه الکترومقناطیسي امواج وارد کو او دا چې بیرته موږ ته د راځي او موږ بیا دغه امواجو د یا دغه طیفونو د تجزیه نه موږ ته د په ځمکه کې د منرالونو او د معدنونو د کانونو د وفرت او اندازې او حتی هغه کوالټي موږ ته رامعلومیږي چې دا څومره ښه دي، څومره ډیر دي، څومره پراخ دي. دغسې مطالعات البته له نږدې واټن هم کېدای شي ډېر وخت اوله وار چې دا عمومي سروې کېږي له سټلایټ نه ډېر اسانه ده، ځکه په یو وخت کې ډېره غټه ساحه تر پوښښ لاندې راولي. بیا که غواړي چې سړی مشخصا یو محدوده ساحه وګوري چې اوکې دلته دغه منرال ډېر ده، بیا کولی شي هغه ساحوي مطالعه وکړي. نو دا تر ټولو د افغانستان غوندې هېواد لپاره اغېزمن کارونه ده. دغسې په ټیلیکومونیکیشن کې د افغانستان کې چې انټرنیټ او ارتباطات دومره قیمته دي، یو غټ علت یې دا دی چې موږ مخابراتي شبکې نورو سټلایټونو ته ډېرې لوړې کرایې ورکوي او دغه لوړه کرایه طبیعي خبره ده چې بیرته یې پور څوک پرې کوي؟ عام وګړي پرې کوي. نه یوازې چې مثلا د مخابراتي شبکو کوالټي یا معیار ډېر ټیټ ده، د انټرنیټ معیار ډېر ټیټ ده، بلکې دا بیه هم ډېره لوړه ده. او دغه علت یې دا ده چې موږ خپله دغسې یو سټلایټ نه لرو چې د هغه نه موږ استفاده وکړو. بل مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم، د دې بحث دوام ته راګرځم. ډاکټر صاحب بیا به یو دمه به تاسو وکړئ. ډاکټر صاحب حسن، دوه پوښتنې، تاسو د طب ډاکټر یاستئ او د پخوانی شوروي اتحاد د طبي بنسټونو امکانات هم درته معلوم دي. له بلې خوا نه د هغه وخت د شوروي نظام او دغه د په اصطلاح د فضایي تحقیقات او د فضایي چارو نهادونه هم درته معلوم دي. هغه وخت څومره دقت کېده او یو ستورمزلی چې ته د هغه په اړه څومره له دقت نه کار اخیسته کېده، د هغه روغتیایي وضعیت، د هغه چمتووالی، څومره قرنطینونه، څومره ریاضتونه، څومره سختۍ، هغه سیاسي قضاوتونه چې وروسته په دې اړه کېږي، ستاسو عملي تجربه، ستاسو لیدنې، ستاسو شهودي خاطرات په دې اړه څه وایي؟ څومره دا باید له سیاسي کېدو نه وساتل شي او یوازې د تخنیکی علمي بریده قضاوت پرې باندې وشي چې د افغانستان یو ستورمزلی ارواښاد عبدالاحد مومند د خپل توانمندۍ، استعداد، ظرفیت له مخې دغه سفر ته انتخاب شوی؟ لیوال صاحب مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. ما مخکې هم اشاره وکړله چې هماغه وخت چې دغه انتخاب ګوته بالاخره په عبدالاحد مومند باندې کېښودل شوه، هغه وخت هم او راوروسته هم یو شمېر خلکو البته یا عمدن او یا د هغوی د معلوماتو د کمزورۍ له مخې داسې تبصرې کولې چې عبدالاحد مومند په انتخاب کې د هغه وخت ولسمشر او یا گویا هغه هیئت د ارواښاد وطنجارو، د ارواښاد سالم احمد زیري په شمول دا انتخاب په لوی لاس د یو پښتون په توګه باندې د عبدالاحد مومند په انتخاب کې دوی نقش درلوده. په داسې حال کې چې دا خبره نه اوس منطق لري او نه هغه وخت منطق درلوده، ځکه چې د یو ستورمزلي د تربیه کېدو
او د هغه د انتخاب کېدو لپاره هغه مشخصات چې په پام کې نیول کېږي هغه باندې نه یوازې دا چې د یو خارجي ملک د داسې یو ملک لکه د افغانستان چې په دغه سفر کې نه مادي امکانات درلودل او نه تخنیکی نو دغه خلکو او د هغوی د هواد مشرانو او یا سیاسيونو خبرو ته د دوو پیسو ارزښت هم نه ورکول کېږي حتی په خپله په روسیه کې هم د دولتي داسې مقاماتو چې سړی فکر وکړي چې هغه د سیاسي طرز تفکر کې د یو چا د انتخاب او یا د یو چا د لغوه کولو صلاحیت ولې قطعا منطق نه لري دغه سفرونه په میلیونونو او حتی که ووایو چې په میلیاردونو ډالره مصرف لري او دغه پروګرام ته د انتخابېدلو او تربیه کېدلو لپاره ځانګړي روغتیايي معاینات پکار دي ځانګړی روغتیايي رژیم پکار دی ځانګړی سپورتي تمرینات او یوه آمادګي پکار ده او د دې ترڅنګ په تخنیکي علومو کې په ساینسي علومو کې هغه ځانګړی زده کړې چې یو څوک باید ولري چې فضا ته ځي هغه باید ولري ضمناً د هغه تخنیک سره چې په همدغه مومنټ کې دی غواړي چې په یو فضایي سفینه کې یا راکټ کې د هوا ته پرواز وکړي د هغه د تخنیک سره د آشنایي استعداد او زر ځان بلدول دا ټول هغه ځانګړتیاوې دي چې نه ولسمشر په دې کې اختیار لري نه کوم سیاسي په دې کې اختیار لري یوازې هغه تخنیکی ټیم علمي تخنیکی ټیم چې د پرواز لپاره پکار دی او هغه ځانګړي بودیجه لري او دغه بودیجې مصرف د ډېر مسؤلیت په نتیجه کې یو څوک قبلولی شي لدې کبله دا کاملا متنفي خبره ده چې یو څوک دا فکر وکړي چې د دولت مشرانو او یا سیاسي واکمنانو کوم څوک کوم ادرس کولی شي د یو ستورمزلي په انتخاب کې یا د هغه په رد کې نقش ولري نو زه فکر کوم چې هم طبي مسائل مهم دي دلته او هم تخنیکی او علمی مسائل لنیکه مرغه ښاغلی عبدالاحد مومند دې ته جوړ و ځکه دا د جټ طیارې د پیلوټۍ یوه سابقه درلودله دی ډېر ځوان و صحي دغې آمادګي هم درلودله علمي آمادګي او تخنیکي آمادګي هم درلودله او ما مخکې عرض وکړ چې د دې کار دپاره دا دویم سړی و خو د ده آمادګي دومره زیاته وه چې په هغه نږدې څو ساعتو کې د انتخاب وشو ځکه چې دوران هغه وخت یو عاجله ناروغتیا ورته پیدا شوله ویل کېدل چې د اپندیسیت شو او بیا د عملیاتو ځای ته واستول شو چې د هغې څخه بېرته راستنېدل او فضا ته لیږل یې ستونزمن و له دې کبله دی انتخاب شو او له نیکه مرغه چې سفر او بیرته راتګ یې کامیاب و بله او ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب تنها ښه یو پایلو وشو لکه د واورې هغه توپ چې په اول کې کوچنی وي او لاندې راځي لویږي هر ابتدا هر علمي هڅه په اول کې کوچنی وي وروسته هر اړخیزه کېږي لویږي پراخیږي افغانستان شاوخوا 40 کاله څه کم 40 کاله پخوا یو تجربه را پیل کړ ولو محدوده ولو د نورو مرستو په مرسته باندې چې وروسته ونه پالل شو جګړې وشوې ملي نظامونه راوپرځېدل او افغانستان یو امن ساعت او یو مړی ډوړی ته حیران شو او دا خبرې ترې پات شو په هر صورت اوس د ټکنالوژۍ داسې زمانه ده چې شاید دا مزل په ډېره بیړه ممکن وي بیرته یې وکړو پوره یې کړو د راتلونکي دپاره زه غواړم له تاسو نه د دغې برخې د یو دانشمند په حیث
مشخص سپارښتنې واورم. هغه ذهنیت چې اوس موږ د علم، ساينس، فضایي علومو، کیهاني علومو په اړه حاکم لرو په افغانستان کې، دا باید څنګه بدل شي؟ کوم فرهنګي کار ورته ضرورت دی؟ او که غواړو چې افغانستان لږ تر لږه د نړۍ که نه کېږي د سیمې سیال شي او موږ دې ته ضرورت لرو، مشخص وړاندیزونه مو څه دي؟ څه باید وشي؟ له ناهیلیو نه څه نه جوړیږي؟ که فکر وکړئ چې سبا ته یې پیلوو، اول فرهنګي فضا څنګه رامنځته کوئ، د علم په اړه دغه اوسنی تصور څنګه بدلوو، او اساسات یې څنګه کېښودلی شو؟ داسې د استاده چې د هر څه اساس په یو ټولنه کې د دې نه ښودل کېږي چې هغه ټولنه څنګه روزل سوې ده. موږ باید ماشوم سم وروزو. دغه د موږ نسل د جمهوریت په وخت کې موږ رالوی شو، تقریبا ځواني ولاده، اوس پسې زړېږو. ډېرې خوارۍ وسوې چې موږ په یو متفاوت فکر رالوی سو. متاسفانه هغه رقم چې باید سوی وای نه سو. نو اصلي ستونزه چیرې وه چې موږ ډېر ماشومتوب، له ډېره ماشومتوبه موږ ته دغه کیسې، هره کیسه موږ ته سوې، خو د ساینس کیسه نه ده سوې. هر افسانه راته سوې ده، د ساینس افسانه نه ده راته سوې. هر شعر راته ویل سوی ده، د ساینس شعر نه دی راته ویل سوی. زه فکر کوم استاده چې د دې دپاره د ټولنې هغه بنسټیز بدلون یوازینۍ منبع او د پیل نقطه کورنۍ ده. دغه زه له ما نه نیولې بیرته تر ما پورې هر پلار چې دا خبره اوري، هر مور چې دا خبره اوري، د خپل اولادونو سره د ساینس په ژبه باندې وغږوي، د خپل اولادونو سره د ساینس خبرې وکړي. خپل اولادونه پرېږدئ چې د هر شي په اړه پوښتنه وکړي. خپل اولادونه پرېږدئ چې حتی که دا پوښتنه به تاسې بده لګېږي، حتی که دا پوښتنه د تاسو باورونو خلاف وي، حتی که دا پوښتنه د تاسو د خوښې خلاف وي، حتی که د تاسو د خوښې وړ کس پکې ننګول کېږي. ساینسي فکر هغه فکر دی چې په ټولنه کې انسانان دې ته واڅول شي چې هر څه ته پوښتنه وکړي. ساینس ولاړ په پوښتنه ده او د پوښتنو دپاره د ځواب پیدا کولو باندې ولاړ. نو کله چې موږ غواړو چې راتلونکي نسلونه ساینس باندې پوه شي، ساینس ته علاقه ولري، ساینس ته ارزښت ورکړي، او بالاخره دا وطن که د نړۍ نه کېږي د سیمې سیال وګرځي، موږ باید ساینس زده کړو، ساینس ته ارزښت ورکړو، په ساینس باور ولرو، ساینس سره علاقه ولرو، او د دې ټولو پیل کورنۍ ده. میندې او پلرونه مکلف دي چې اولادو سره او تعلیمي تربیتي نظام او ښوونیز پوهنیز نظام په دوم قدم کې ښوونځی، پوهنتون، په دې اړه که لنډ راته ووایي بیا به ورشو ډاکټر صاحب. اسانت استاد، ښوونیز نظام داسې نه دی چې نسته. په ښوونیز نظام کې فزیک هم شته، ریاضي هم شته، کیمیا هم شته، بیولوژي هم شته، دا ټول شته. مشکل دغه دی چې هغه د ښوونیز نظام ښوونکی، په ښوونیز نظام کې حاکم، په ښوونیز نظام کې کارکوونکی، هغه هم د ساینس په فکر نه ده روزل شوی. د ښوونیز یو وخت په د جمهوریت په وخت کې د هرات پوهنتون د فزیک په برخه کې یو استاد د بیگ بنګ تیوري شاګردانو ته تشریح کړې ده. بیا یې په صنف کې ورته ویلي دي چې دا خو د کفارو تیوري ده، تاسې یوازې د امتحان دپاره زده کوئ، نور باور مه پرې کوئ، دا د موږ د باورونو خلاف ده. خو دغه استاد دا ساینس یوازې د دې دپاره ویلی دی چې ډیګري واخلي. ډیګري خو معلومات زیاتوي، عقل خو نه زیاتوي، ده فقط معلومات زیات دي. نو دا عقل زیاتولو دپاره کریټیکل تینکینګ یا په اصطلاح بحراني فکر پکار ده. بحراني فکر څه شی ده؟ چې د هر شي په اړه پوښتنه وکړي. اسمان ولې ولاړ ده، لمر ولې راخیږي، ګرمي ولې کېږي، سړه ولې کېږي، څنګه زه خبرې کولی شم، زه ولې استاد وینم، استاد ولې ما ویني، دا تکنالوژي له کومه صحیح.
حتی که د موږ د باورونو خلاف وي. که د پوښتنو ته جواب ورنکړو په منځنیو پیړیو کې په له 9مې پیړۍ نه تر 14مې پیړۍ پورې چې د ساینس زرین پیړ باندې یادېږي، په همدغه سیمه کې چې نن سبا د موږ تاسې سیمه ده چې بکتریا ورته وایي، ګندهارا ورته وایي، دغه اراکوزیا، دغه سیمه بیا همدغسې د عراق او سوریه او نننۍ چې شام په هغه وخت کې دا ټول د ساینس ټول پرمختګونه هلته ولې؟ ځکه هلته دغسې حاکمان وو چې هغوی ویل چې وروره تکنالوژي او ساینس راوړه، هر څه چلنج که، حتی ما هم چلنج که ما درته ویل چې ولې ته ما نه پوښتنه کوې چې ته دا ولې څنګه وایې؟ یعنې دغه د ساینس زرین پیړ کې که تاسې وګورئ د هارون رشید او مامون رشید دربارونو کې اصلا د خدای او د کائناتو او د ادیانو په هکله داسې پوښتنې کېدلې دله مخه، اگر چې د یو مسلمان حاکم و، داسې پوښتنې کېدلې چې که نن وسي د مخې نه د شا د خوا ده، او فزیک به یې ویلی، ریاضي به یې ویلی، میتولوژي به یې ویلی. نو دغه فکر له کورنۍ نه را جوړول پکار دي، بیا کتابونه په خپله زده کړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اصلا موږ یوازې 2-3 دقیقې لرو. د ارواښاد عبدالاحد مومند میراث اوس زموږ په منځ کې نشته. اول د یو کتاب 9 ورځې په کیهاني کې ډیر محدود چاپ شو او اوس هم نه پیدا کیږي، ډیرو محدودو خلکو سره ده چې د رښتیا څه ولیدل او څنګه باید تداوم عمومي او دغه سلسله ونشي کیږي. یوازې په 2-3 دقیقو کې ډاکټر صاحب مهرباني سپارښتنه مو. مننه لیوال صاحب. زه باور لرم چې تنها صاحب په دې باندې ډېره ښه تبصره وکړله او زه به په ادامه کې دونه ووایم چې د عبدالاحد مومند ځایناستي په جومات او مدرسه کې نه تربیه کیږي. موږ په جومات او مدرسه باندې باور لرو، مګر په دې باندې باور نشو کولای چې بس دغه باران په ختمونو باندې کیږي، بیا په بل ختم باندې بیرته درېږي. یا د مثال په تور یو مرض په تعویض باندې او یا د ملا په دم باندې یو مرض له منځه ځي او یا یو څوک په ناروغۍ او بدبختۍ اخته کیږي. دغه ډول طرز تفکر که په جامعه کې موږ جوړ کو او د دې بهانه ورکه کو چې فقر د دې باعث شوی دی چې موږ نشو کولای درس وایو. زه درته وایم د غزما ژوندلیک چې زه تاسو ته ووایم نو دا د فقر یو لوی فلم دی چې یو سړی کولی شي چې عبرت یې واخلي. ما ته د محمد تنها ژوندلیک معلوم دی چې په کم فقر کې دا راوتلی دی او داسې یو ځای ته رسېدلی دی چې نن یې نړیوال پیژني د هستوي فزیک د یو پوه په نام باندې. ما ته د غفور لیوال ژوندلیک معلوم دی چې له کومه ځایه راوتلی دی او نن کولی شي چې د نړیوالو فرهنګي ډګر کې په علمي ډګر کې د نړیوالو د ژبو پر سر باندې وي. ما ته داسې خلک معلوم دي چې د فقر له میدان راوتلي دي، اوس نړیوال عملیاتونه کوي او موږ باید نور له دې څخه راووځو چې یوازې په فیسبوک کې مطالعات وکړو او یا هغه څه چې کمپیوټر ته یو چا وراچولي دي او یا د زیرک تلیفون په پروګرامونو کې شامل کړي دي او د هغې تماشا وکړو. موږ باید یو ملت شو. بالاخره موږ د هغه د ځایناستي لپاره باید جرأت ولرو او قرباني ورکړو چې تر څو له دغه وروسته پاتې والي څخه راخلاص شو. ډیره زیاته مننه تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نه. زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه. تر بلې سپړنې پورې تاسو او قدرمن لیدونکي په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.